مینه او درنښت سلامونه ګران اوریدونکو ایله لرم روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او دغه کانال ځان سره سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره یې هم شریک کړئ له دې کانال څخه هم په پښتو ژبه او هم په دري ژبه ریښتیني داستانونه خپریږي نننی داستان له دې ځای څخه پیل کیږي زما د لیوره د ښځې هوسبازي سبب شو چې نامزاد مې مړ شي دې حادثې په نوم یمه د هېواد جنوب کې ژوند کومه دویم اولاد یم زما څخه یو ورور مشر ده پلار مې یو دولتي مکتب کې معلم و مشر ورور مې هیڅ کار نه کول په تیاره خوړل تل کور کې بدخلقي هم کول کله پیالې ماتول او کله کاسې ډوډۍ به یې نه خوړل پلار به مې ورته ویل زویه یو کار درته پیدا کړه بیکاري غټ مرض ده کار وکړه هم به ما سره مرسته کوي هم به دې وخت ښه تیر شي ورور مې یوه بهانه کوو چې کار نه پیدا کیږي داسې ده او داسې ده مور مې پلار ته مې ویل چې کریم ډیر بدخلقي کوي کور کې راځه چې دغه کریم ته یو ځای کوژده وکړو د کریم جنګ به هم کم شي ټولې بهانې د ښځې لپاره ده پلار مې ویل د کریم موره زه پیسې نه لرم کریم هم کار نه کوي اول کله چې یو جنۍ کوي یو لک باید وي چې مخکې شو مور مې ویل د کریم پلاره کله چې کوژده مو ورته وکړه کریم زړه هم کار ته کیږي الله مهربان ده چې بیا ځان ته کار پیدا کړي پلار مې ویل ځه وګرځه ښه یوه جنۍ ورته پیدا کړه کله چې پیدا شو بیا خپل د جیب وس په مطابق مخکې ځو مور مې څو کورو ته لاړ جنۍ یې خوښه نه شوه زما د ماما ښځه مور ته مې ویل چې مونږ په کلي کې انیسه ډیره ښکلې لور لري راځه لاړه شو مور مې او د ماما ښځه مې دواړه لاړې جنۍ زما د مور خوښه شوې وه بیا یې خاله انیسې ته یاد کړی و چې لور دې زما زوی ته راکړه خاله انیسه ویلی و خور جانې ولې نه درکوم خو زه کونډه ښځه یمه پیسې نه لرم لور مې خپل زوی ته بدل کومه که لور راکوي مخکې شه بسم الله مور مې کور ته راغله پلار ته مې ویل انیسه بدل غواړي پلار مې ویل ښه خلک دي انیسه به هم بدل کو کریم ته پیسې خو موږ نه لرو زما د مور زړه صحیح نه و رښتیا کریم هم ښه شوی و نور کور کې ښه رویه کول مور مې ویل چې کریم دغه خواستګاري سره سم شوی که ورته کوژده ونه کړو شاید بیا پخوا په شان کارونه وکړي یا به ایران یا به ترکیې ته لاړ شي لارې هم خرابې دي توکل په الله ورته کوژده کوو مونږ یې نامزاد کړل شیرني په شان یو پایوازي مو وکړه زما ورور خپل نامزاد ته تلل او زما نامزاد هم ما ته راتلل زما نامزاد ډېر ښکلی و هر څوک چې لیدل د صفت یې کول یو ورځ زما نامزاد ډېر خفه و ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې خفه یې هغه راته وویل ووایم چاته نه وایې ما ویل ولې راباندې اعتبار نه لري ویل درته یې وایمه وریندار مې هورا ما مرګ ته ورکوي ما ورته ویل هغه څنګه نامزاد مې ویل هورا زما د خوب بستر ته راځي او ما مجبور کړي چې ورسره اړیکه ونیسمه ما ویل ورور ته دې ووایه هغه ویل ما هورا ته ویل چې ورور ته مې وایمه هورا ویل زه ټولو ته وایم چې لیور مې ماته په بدو سترګو ګوري بیا ګورو چې ورور دې زما مني که ستا هورا ځوانه جنۍ وه نوې واده کړې وه لیور مې بله ښځه درلوده د هغې ښځې څخه زوی نه درلوده لیور مې خپل لوري ځان ته بدل کړی و
لیور مې ډېر بوډا و. ورا زما نامزاد سره عشق وهل. نامزاد مې خپل ټولې پیسې خپل ورور ته ورکړی و. د هورا خاوند ته کله چې نامزاد مې خپل ورور ته وایي چې لالا زما پیسې راکړه چې واده وکړمه، ورور یې پیسې جیب کې کیدي چې نامزاد ته مې ورکړي. چې ورا دغه پیسې ویني او پوښتنه کوي چې دا پیسې ولې د چا دي؟ خاوند یې ورته وایي چې ورور ته مې ورکوم، دا پیسې زما د ورور ده چې د واده خرید وکړي. ورا پوهیږي چې که واده وکړي زما عشق بیا نه کیږي ورسره. خپل خاوند ته وایي چې مه ورکوه، ولې دومره زر واده کوي؟ خاوند یې چې بوډا و او د ورا خبره څخه نه تېرېدل، د ورا خبره مني او پیسې اوس زما نامزاد ته نه ورکوي چې واده وکړي. یو ورځ نامزاد مې راغی، ډېر جګرخون و. ویل پیسې را نه کړل، څه وکړم؟ ما ورته ویل الله مهربانه ده. نامزاد مې لاړ، همغه آخره دیدن مې ورسره و. کله چې شپه سوه، د هورا خاوند سردردي مشکل درلوده. کله چې دوا یې خوړل بیا ګنګس به پروت و، خو توپ هم نه ویښېدل. کله چې ورا خپل خاوند ته دوا ورکوي خاوند یې ویده شي. ورا زما د نامزاد کوټې ته ځي. زما نامزاد چې جګرخون و چې ورور یې پیسې نه و ورکړی، ورا ته وایي زه تا سره اړیکه نه نیسم. ورا خپلې جامې باسي، بیا هم نامزاد مې نه ده کړی. ورا په ژړا شوې، د هورا غږ سره د هورا بنه ویښه شوې ده. فکر کړی چې ورا خپل خاوند سره جنګ ده. کله چې ګوري آواز زما د نامزاد کوټې څخه وځي. بنې خپل خاوند کوټې ته ځي، ګوري خاوند یې پروت ده. غږ کړی هی ګنګسه جګ شه چې هورا د ورور غېږ کې د پروت ده. کله چې خاوند یې منډې وهي ځي، دروازه چندان کلکه هم نه وه، لغت سره خوشې کړي. ګوري ورا لوسه ده او ورور یې جامې لري. ورا وهي او نامزاد ته مې وایي سبا زه تا سره ګورم. نامزاد مې بیرته ویده شي. څو ساعته وروسته ظالم ورور یې چاقو سره د ورور کوټې ته راځي. خپل ورور په خوب کې وژني او ټولو ته غږ کوي چې ټول بیرون کسانو ته ووایي چې خودکشي کړی. له ډار څخه ډاکټر ته یې هم نه بیایي چې ودرې دولت به مونږ خبر نسی، دولت خو ټول نیول تر هغه چې مړ کېږي. بیا یې وینځي، کفن او تابوت کوي. مخکې له دې چې کله یې خپلوان کور خبر کړي تیار جوړوي چې خلک مونږ باندې پوه نشي. ما سهار څو ځلې زنګ ووهل، تلیفون یې خاموش و. 7 بجې پلار ته مې زنګ راغی، ویل چې زوم دې خودکشي کړی. مور و پلار مې زه هم ورسره لاړمه چې زما نامزاد په تابوت کې پروت ده. زر یې خښ که سره د دې لپاره چې دولت پوه نشي. څو وخته وروسته ورور مې واده وغوښته. زما لیورونه ورور ته مې ویل چې زموږ ناوې راکړي، هغه زموږ کونډه ده، باید زموږ یو ورور سره واده وکړي. پلار مې ویل زه مې لور نه درکوم. لیورونه مې ویل موږ هم خپل خور نه درکوو. ورور مې ویل چې ولې نه ورکوې، کونډه یې ده. مور مې ویل نه ورکومه. ورور مې ویل زما نامزاد هم نه راکوي. مور مې ویل چې بله ښځه به درته کومه، دغه پرېږده. ورور مې ویل چې دغه نامزاد مې نشي، ما ته تیار کفن واخلئ، زه ستاسو مخکې ځان وژنمه. بیا مور و پلار مې مجبور سو چې ما ورکړي. زه یو لیور ته مې ورکړم چې 15 کاله مخکې واده کړی. ما ته ډېر سخته ده، هم بنه لرمه او هم د نامزاد قاتله مې
هره ورځ وینمه. ورا چې زما همجنسه وه، سبب شو چې زما خاوند مړ کړي او زما ژوند تباه کړي. دا و زما د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، تاسې دغه کانال سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا په پاک او مهربان رب سپارم. الله مو مل شه.